خوشحاله اوسي او زموږ اختریز د دې اختریز بنډار نه خوند اخیستی وي، زموږ سره د ستړیا احساس نه وي کړی او زموږ هغه خبرې چې زموږ نه اشتباه شوي وي په هغې باندې بښنه غواړو او دوستانو ستاسو دعاګانو ته تل محتاج یو. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې برېښنا جانې ویلې، اختریزه خپرونه ده او موږ هڅه کوله چې تاسې البته په د اختر په 3 ورځو کې تاسې زموږ سره البته د پښتو تلویزیون سره ښې ورځې ولرئ، خوشحالې ورځې ولرئ. نو اختریزه خپرونه ده موږ ټوکې، البته خندا، شعر، ترنم او همدارنګه زمزمې هم وکولې. هیله مند یم چې ټولې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. که کومه خبره ښکته او پورته شوي په خپل لویي مو وبښئ. نو ښاغلی خورشیدي او ښاغلی اغلې دوستانو څنګه چې ته ما ته وایي چې شعر تنا مذکر ته هغه تشبیه کېږي، اوس یې ما ته ښاغلی وایي. صحیح ده، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ښاغلی. تاسو نه مننه ښاغلی اغلې. درنو لیدونکو، تاسو ټول نه مننه چې تر دې دمه پورې زموږ سره وي. اختریزې خپرونې وې چې نن د اختر 3مه وه او تاسو ته مو البته جوړې کړې. پښتو تلویزیون تل هڅه کړې او تل دا اړینه بللې چې تاسې درانه هیوادوال که هر چېرته اوسېږئ، که هیواد کې که د هیواد نه بهر، د پښتو تلویزیون سره ښې ورځې ښې شېبې ولرئ. تاسو دپاره پښتو تلویزیون کارکوونکو هڅه کړې چې د هیواد وتلي سندرغاړي، پیژندل شوي سندرغاړي، خواږه ژبې سندرغاړي، همدارنګه سینماګر، چارواکي او هغه څوک چې د هیواد سره مینه لري تاسو ته او تاسو سره مینه لرئ، د هغو د لیدو سره، د هغو د خبرو سره، د هغو د مرکې سره، موږ تاسو ته خپلو خپرونو کې وایي راوستي دي. همدارنګه لکه ښاغلی خورشیدي او اغلې چې اوس بیا ښاغلې نه کوم برېښنا جانه، هیله مند یم چې زموږ خپرونې ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي. تاسې ټولو هیوادوالو چې هر چېرته تاسې د پښتو تلویزیون سره د اختر 3 ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي. نو په همدې هیله چې تاسې هم روغ جوړ اوسئ او بیا یو ځل بیا په ځانګړې توګه د اغلې برېښنا نه او همدارنګه د ښاغلي خورشیدي نه چې دواړه هڅان ځوانان دي چې په خپل ژوند کې هڅه کړې او د خپلې موخې یو حد ته رسېدلي دي. یعنې دا وړتیا په دوی کې شته چې دوی خپلې موخې ته ورسېږي. نو د دوی نه ډېره مننه کوم، تاسو دواړو نه ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله، خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړه او تر دې دمه پورې زموږ سره وي. تاسو نه ډېره زیاته مننه دوستانو. زه هم په خپل وار سره د پښتو تلویزیون د قدرمن رئیس څخه او د ټولو کارمندان څخه ډېره زیاته مننه کوم تر څو یې موږ ته وخت راکړ چې د دوی د رسنۍ له لارې له تاسو سره مخ شو او له تاسو سره خبرې وکړو. بیا هم تاسو ټولو ته اختر مبارک، خوشحاله اوسئ، سوکاله اوسئ. زه هم په خپل وار خپلواک صاحب تاسو نه مننه، موږ ته بلنه راکړه پښتو تلویزیون د کارکوونکو نه او د ټولو دوستانو نه. هیله ده چې کومه وخت یې موږ سره تېر شوی په خوشحالۍ تېر شوی. دوی ته یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم. ډېره ډېره مننه کوم. د تاسې نه مننه درنو لیدونکو. هیله مند یم چې زموږ اختریزې خپرونې سهار او ماسپښین کومې چې نورې موږ تاسو ته البته ثبتي چمتو کړې وې او ژوندۍ خپرونې زموږ تاسو ته وړاندې شوي وې او زموږ میلمانه راغلي تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خپل تلویزیون ګورئ او پښتو تلویزیون ګورئ. پښتو تلویزیون تاسې ده او تاسې د پښتو تلویزیون تاسې ملاتړ ته اړتیا لري. خپل تلویزیون ګورئ او د پښتو تلویزیون نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تاسې ټول په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.